ښکارېدل په هر شي کې دا یو دلیل لري. زه هلته تللی یم، ما سره داسې نه دي سوي، هغو سره څنګه کېږي. دلته زه تللی یم، هغې سره کېږي، ما سره نه پوهېږم چې دا څه مشکل لري. وروره زه د افغانستان د ښځو سره مشکل نه لرم، بلکې په کابل کې که ته وروره غوږ ونیسه کابل کې زه ژوند کوم، کابل کې الحمدلله زه ژوند کوم، کابل کې مې کور ده. خو داسې نه لکه ته دغه تاسو سپیس کې که نه تا نه بغیر دغلته دا نور هم ښځې ناستې دي. متل دی وای شتوره دیدی وای نه. اوس که موږ دوی ته هر څه ووایو هغه وایي وای شتوره مو نه دیدیم نه. او دویمه موضوع دا ده، در مخه تاسو هم اشاره ورته وکړل چې د ټولنپوهنې ده. مثلا زموږ د افغانستان ټولنه فرق لري او د نورو هیوادو ټولنې فرق لري او غوښتنې فرق لري. چې زه خپله د تعلیم د دینی تعلیم مثلا اسلامیک تعلیم مطلب مې دا ده چې بله مایک بند سو لږ شي په اشتباه اوس یې اوري؟ دا د ټولنپوهنې موضوع ده. راځو په ټولنپوهنه کې زه د 2014 څخه زه د کوس سټډي خلاف یم او د دې اړوند ما فعالیت شروع کړی دی، اته مکتب مې جوړ کړی دي. زما اواز هیچا نه دی اورېدلی، ځکه چې دا عموما زموږ کسان چې دي د غرب د خوا پروژې اخلي او هغو ته کار کوي. دا هغه کسان چې مثلا د دوی مسلک ټولنپوهنه یي، تعلیم یي او همچنان په دین کې معلومات ولري، که هغه واقعا د هیواد غم یې اخیستی یي، هغوی به نن امارت درک کړي، ځکه چې امارت نوی راغلی دی. کله چې دوی نوي راغله دلته د ټولو خلکو هیله دا ده چې لور مکتب ته واستوي. په کلي کې د ګردو هیله دا ده. که تاسو شاید یاست په ارغسان کې په معروف کې مظاهره وسوه چې موږ غواړو نجونې مکتبو ته واستو، هدف یې شو چې موږ غواړو واستو. نن د امارت څه ګرده غواړي چې لور مکتب ته واستوي، در حال چې پخوا یې نه استول، د مکتب مخ ته یې نه درول، خپل د کلو خلکو د دوی مکتب نه پرېښوي، استاذ یې نه ور پرېښوي. دا هغه موضوع ده چې نن ټوله خلک غواړي لور شامله کړي. نو د ټولو خلکو د لور د شاملېدو دپاره دوی باید داسې یو سیستم جوړ کړي چې هغه ټوله مطلب راضي وي، دوی خوشحاله وي. دوی زموږ د کلي د خلکو افکار فرق لري، د ښار د خلکو دا یو څه فرق لري، بیا د ماډرن د ښار د خلکو دا فرق لري. دا ټوله په نظر کې نیول باید داسې یو سیستم جوړ کړي چې ټوله راضي وي او مکتب ته ولاړ سي. راځو بله خبره دا د اسلام اړوند بعضې کسان راځي موږ ته خبرې کوي، دوی عموما د اسلام اړوند سرسرکي مطالعه لري او په اسلام کې سرسرکي مطالعه هر وخت غلطه ثابته سوې ده. نو دوی چې انفارمیشن نه لري نو طبعا د ځانه خبرې کوي یا د بل په واسطه راپورته سوي. بل د جوړښت ما یاد کړي چې ډېر وخت نیسي، نه ټایم ته ضرورت لري. او بله موضوع چې مې درېیمه غوښتله چې دوی څه غواړي، عموما د دوی څه شي ارمان دی. د دوی خپل پخوانی قدرت ارمان دی، چوکۍ ارمان ده، ګارډ ارمان دی، هغه موټر یې ارمان دی، هغه پیسې یې ارمان دی، هغه د ګمرکو عاید یې ارمان دی، د ګمرک څخه د ورځې دوی ته لکونه راتلله، هغه ټول یې ارمان دي. د چا دوی غواړي چې هغه 4 موټره په پسې یي، 5-6 ګارډ یې، بیا 7 تورې درېشان یې اغوستي، د هغه د ترکي فلمو په رقم، هغه ژوند یې ارمان ده. هغه غواړي بیرته راتګ غواړي. دوی چې دلته وه کله چې به دې ملاقات ته ورتللې، اولا خو چې د دوی د سکرټر نمبر له نه سوی پیدا کولی، امپاسبل و، دومره په زحمت و ملاقات دې نه سوی ورسره کولی. بیا چې به دې ورسره وکړي در سر بیا تېرولې، دروغ وعدې به یې در کولې، یعنې خپلې ښځې پر ښځې ظلم کوئ، نارینه خو یې هلته پرېږده، نارینه بیا بیرته پر دغو ښځو ظلم پسې کوي، د هیچا حق نه اورېدل کېدی. بله خبره دا ده نړۍ چې د خلیلي صاحب خبرې ته به وروسته راسم. بل دا د بعضې عالمان دي اوس د امارت خلاف غږ پورته کوي، مثلا وایي چې امارت غلط وکړل، مکتبونه یې ولې وتړل یا ولې داسې یو طرحه جوړوي چې د کلي انجلۍ هم درس ووایي. نه، د دوی هدف دا ده چې د نړۍ ته ځان موډرن ملا معرفي کړي، داسې یو کس معرفي کړي چې دا د ذهنه سیاست وګټي. او 5مه موضوع تر مخه ډاکټر خلیل وویله چې طالبان، زه په کابل کې اوسېږم، طالبان او ښځو ته احترام نه پرېږدي، غیر انساني سلوک ورسره کوي او کورسونه یې ټول تړلي دي. زه خپله د ټولنپوهنې، تعلیم او اسلام د ټولنې فعالې په نامه، یعنې زما بیکګراونډ کتلی سي، ما په دغه بخشو کې کار کړی دی، د دغه په صفت زه وایم ډېر ښه یې کړي دي چې بند کړي دي. دوی باید داسې یو سیستم جوړ کړي چې ټوله راځي. او بل د وویلو چې د ښځو سره ډېر بد رویه کېږي یا د باندې نسي وتلی، در حال چې زه خپله کابل کې اوسېږم، زه ناجوړه یم،
زه په کور کې ټول عمر نسم اوسېدلی. زه هره ورځ یا کرغې ته ځم یا دغه رقم ګرځم په ښار کې، یا په ښار کې ورور مې چکر راکړي چې ورور مې مثلا مصروف یې نسي تللی، زه خپله لاندې تاکېږم ټکسي نیسم ځم. تر ننه نه ماته چا موټر درولی دی، نه راته ویل دي چې چیرې ځې، ځکه چې زه په نورمال حالت کې ځم هېچا زما مخه نه ده نیولې. دا کرغه ده، زه هرې پلا ورځم هلته شورنخود خرڅېږي، شورنخود هم رانیسم، زما نفس تنګېږي په کور کې، زه نسم کښېنستلی. نو ماته خو څوک نه دي درېدلي، چا ال نه دي راکړي. خپله ووځم په دا بعضې وخت چې کرغې خواته مې زړه نه غواړي، بیا زه ارزان قیمت ته ځم. دلته د په سینمای په امیر کې موټران درېږي لیني، په دا کې زه کښېنم ولاړه سمه بېرته راسمه، د دې لپاره چې زما هغه د نفس تنګۍ تکلیف جوړ سي. نو دلته خو ماته خو هېچا نه وه ال راکړې چې نه چا بد رویه راسره کړې ده. او ما په کابل کې ډېر ملاقاتونه کړي دي، تللی یم، د ډېرو کسانو سره مې لیدلي دي، زما میسج ته یې جواب راکړی دی. نو دا هغه شیان دي چې زه خو دروغ نه وایم، نه ماته دوی څه راکړي دي او نه زه د کوم هدف دپاره ورغلی یم. کومې خبرې کړي دي غوږ یې راته نیولی دی. نو دا رقم باید غټ درواغ ونه ویل سي. دغه یې تړلي دي، کورسونه تړلي دي، مکتبونه تړلي دي، صحیح ده، لیکن غیر انساني حرکات د ښځو سره نه کېږي، ځکه چې زما سره نه دی سوی. ګوره اعلان یې کړی دی، وایي پارکو ته مه راځئ او میلو ځایو ته مه راځئ، لیکن باور وکړئ زه په قسم سره درته وایم چې زه تللی یم، حتی یوازې تللی یم، حتی دا نن واوره ورېدله زه تللی یم. نو موږ ته خو څوک نه دي درېدلي. نو هغه دغه رقم دغه دلته پارک دی، د کابل پارک په نامه، د بازوی شیان پکښې کې دي. دا پارک ته چې به ورغللې ښځې به راغلي وي، په ارایشګاه کې به یې وریښتان جوړ کړي وه، دوی به راتللې وه باغ ته، د پارک ته. نو هغه اعصاب ورته خراب سول، اوس یې نه پرېږدي. لیکن که ته په منظم لباس کې ورسې، مخه دې نه نیسي طالبان، وایي ورسه ورننوځه. ما ته خو تر ننه پورې چا نه دي ویلي چې دا ځای ته مه ځه، یعنې د اعلاناتو وروسته زه هر ځای ځم. دغه مې غوښتل خلیلي صاحب ته ووایم. ډېره مننه مېرمن پروانه، مننه، کامیابه اوسئ. نو واقعا دا حقایق دي، حقایق باید وویل سي، که څه هم ترخه وي په ځینو خلکو چې هغوی مغریز خلک دي او له هر څه نه بهانه جوړوي، د هغوی لپاره دا خبرې بیا یو دروند ګزار ده، ځکه دا حقایق دي، حقیقتونه دي. دوی وایي سیاله په ښځو باندې داسې اور بل ده چې بیخي بل کار نسته. دا ښځې خو موږ هغه د ګورو، ډاکټرانې کار کوي په پولیسو کې. امارت اسلامي خپله څو واره نشر کړل چې هغه د ښځې پولیسو زده کړې وکړې، پولیسو کې ښځې سته دي. په دغه تصفیه کې چې امارت اسلامي کوله، خویندې ورسره تللې. په د داعش په یو ځای باندې حمله وه، داسې په کور کې وه، یوه خور په شهادت ورسېدله هغلته. نو دا خو دروغ خبره ده چې صحیح ده. اوس یو ځای به بند سوی دی، یو نظم د جوړولو لپاره به بند سوی دی، یو میکانیزم دی، یو چوکاټ لپاره. دا خو په دې معنا نه ده چې بس په ښځو باندې بیخي قیامت جوړ سوی دی، باندې به نه ده ټول وځي، بازار کې ګرځي، سودا اخلي. یوازې دا هغه نه ده ټول، یعنی دا کوم دروغ نه دي، بس تبلیغات دي. هر چا زور ورکړی، کش یې ورکړی ده. نو خدای دې دوی ته هدایت وکړي. نوبت به ورکړو. السلام علیکم. مونې کېلې مولوي صاحب ته، محمد یاسین ته، جنرال صاحب ته، د ګروپ ټولو ملګرو ته. دغه هغه خو موضوع خو صحیح موضوع هغه کړې ده، خو دلته دغه پروین په نوم دغه زه نه پوهېږم چې هر مشکل دې سره پیښ کېږي. پانتون قصه که راواخلې، پانتون کې دې سره مسله یي، که د مکتب مسله راواخلې، مکتب سره یې دې مسله یي، که د هر شي پارک مسله راواخلې، دې پکې پارک نه دا شکایت لري، پلانکي جینه. دې ته نه پوهېږم د افغانستان نجونې یا دا ښځې دې ته څه شی ښکاري، دې ته څه ښکارېدل. په هر شي کې دا یو دلیل لري. زه هلته تللی یم، ما سره داسې نه دي سوي، هغو سره څنګه کېږي. دلته زه تللی یم، هغې سره کېږي، ما سره نه پوهېږم چې دا څه مشکل دی. وروره زه د افغانستان د ښځو سره مشکل نه لرم، بلکې په کابل کې که ته وروره غوږ ونیسه، کابل کې زه ژوند کوم، کابل کې الحمدلله زه ژوند کوم، کابل کې مې کور ده. خو داسې نه لکه ته دغه په دغه ټولې تاسو سپیس کې که نه، تا نه بغیر دغلته دا نور هم ښځې ناستې دي، دغه نور هم غږېږي. دا په خارج کې دي، سرونه ته وګوره. په سرونه خبره نه ده، ته هم په خارج کې وړې، ته چېرته دلته یې؟ زه کابل کې ناسته یم، چیرې ناسته یم؟ خو ته مخکې د مثال کله دی په جمهوریت خلکو، ولا جمهوریت خلکو ماته داسې کول، ماته یې هسې کول، یو دقیقه پروین خورې کوم انیسار احمدزی صاحب دغه دلته دغه کوم موضوع چې دی هر یو خپل نظر وړاندې کوي. اوس دا نظر که
مخالف یې او که دغه یې مونږ ستا نظر غواړو دغه خپل نظر ورکړه هر چا خپل نظر دی چې څه رقم یې ورکوي وروره تاسو بل چا باندې تعرض مه کوئ خپل شخصي کوم نظر لري هغه مهرباني وکړئ دلته ده وروره یوه خبره مې درته کوله ښه خوابدی نسې زه د ښځو خلاف نه یم بلکې دومره چې زه د افغانستان د ښځې په پیشرفت خوشحاله کېږم ولا که ته خپل د اولاد په پیشرفت باندې خوشحاله سې کار مې ورته کړی دی انویسټمنټ مې کړی دی پیسې مې مصرف کړي دي حتی بیرته مې د لاسه ورکړي دي خو ما فسق و فساد ته زمینه نه ده مساعده کړې او بله خبره که زه تا ته خبره کوم د پارکو د حقیقت درته وایم ته د کابل پارکو ته راغلی یې تا لیدلي دي اوس زه ستا په شخصیت څه خبره یم خدای خبر پخوا دې په مخکې د موټر څو انجونې کښېنولي دي چکر دې ورکړی دي چې اوس زما خبرې به دې در باندې لګېږي موږ لیدلي دي چې عسکرو به ټینګ کړي واست په حوزو کې به ناست واست بیا بیا رشوتونه به مو ورکول دروغ وه د شخصیت رازات بند کړي د شخص و دغه سپیس ته راسئ هغه خو هغسې کومه